بسم الله الرحمن الرحیم. په ورډ پروګرام کې څنګه کولی شو چې تا سره زیات پیجونه موجود وي، مثال 20 پیجه یا 30 40 پیجونه ته غواړې یو پیج یا دوه یا درې پیجونو ته خپل د خوښې وړ رنګ ورکړې. نو داسې لکه دلته تاسې وګورئ، اوس د یو پیج کې کلر شته دی، په دې نورو کې نشته دی. ګورئ که چېرته راشو ملټیپل پیج کلیک کړو نو تاسې ګورئ چې په دې یو پیج کې کلر شته، په دې نورو کې نشته. نو دې لپاره چې دا کلر موږ ورکړو نو تاسې چې دی ویډیو وګورئ. راځو کنټرول ان سره مې نوی ډاکومنټ واخیسته، زه به دا 100% کوم. مساوي رینډ یو څو پاراګرافونه راخلو 200. ګورئ که چېرته راشو ډیزاین ته، او ډیزاین کې چې دی دلته پیج کلر ته راشو، دې ځای نه که یو کلر موږ ورکوو نو که چېرته وګورو دا هر یو پیج ته راځي. که چېرته ویو ته راشو او دې کې ملټیپل پیجز واخلو، ګورئ په ټولو پیجونو کې چې دا کلر موجود دی. اوس غواړو چې دا یو پیج ته ورکړو نو دا به 100% کو، بیرته به راشو ډیزاین ته او کلر ته، دا کلر چې دی دا به نو کلر. کنټرول به ونیسئ، لږ به دا زومینګ چې دی کم کړئ او ویو کې چې دی دا به 100% واخلئ. دې ځای هم کولی شئ چې دا زوم یې داسې کم کړئ. ون پیج. اوس راځو دې سره یو ټریک کارو، یو طریقه کارو. دغه کلر چې کوم موږ ډیزاین نه ورکړه دا یوازې یو پیج ته نه ورکول کیږي. نو دې لپاره به تاسې انزرټ ته راشئ، انزرټ کې به شیپس ته راشئ. شیپس کې چې دی دا یو شیپ به راواخلئ ریکټنګل. هر یو پیج ته چې غواړئ کلر ورکړئ نو په هغې پیج کې به دغه شیپ چې دی تاسې ډرا کړئ. پیج به بیا راواخلو، انزرټ کلیک وکړئ او شیپ به چې دی ډرا کړئ تر اخره پورې داسې. شیپ مو چې ډرا کړه، فارمټ ته به راشئ او دلته سینډ بیکورډ ته به راشئ او دې کې سینډ بیهایند ټیکسټ به کلیک. اوس که چېرته تاسې ورته کلر چینجوئ، دې ځای نه شیپ فیل ته راشئ. شیپ فیل کې چې دی کوم کلر ورته اچوئ هغه کلر باندې کلیک وکړئ. مثال زه غواړم چې دا کلر ورکړم، کلر مو ورکړه، بیرته به راشو دا به چې دی 100% کو، یا تاسې ویو ته هم راځئ، دې ځای نه هم چې دی کولی شئ. ګورئ په دې یو پیج کې چې دی مونږ کلر ورکړه، د نورو پیجونو کې کلر نشته. یا که چېرته ملټیپل پیجز واخلو، تاسې اوس وګورئ په دې یو پیج کې کلر شته او په دې نورو پیجونو کې کلر نشته. په دې طریقه باندې کولی شو چې مونږ مختلفو پیجونو ته خپل د خوښې رنګ ورکړو.